د برادرۍ په مابین کې یو برادر د بل برادر سره باید څنګه تعلق وساتي، باید څنګه محبت وساتي، باید په څنګه طریقې کار باندې دوی گزاره سره وکړي. امام غزالی صاحب 14 سورې کې خصوص پر دغه الفاظ لیکلي دي چې یو انډیوال چې نیک انډیوال وي او صالح مرګری دی وي د دې سره باید ته څنګه کردار وکړي. امام حسن بصری صاحب روایت ما تاسو ته پیش کړی دی. امام حسن بصری صاحب یو ځای ویلي دي خپل زامنو ته وایي تاسې د ځانه نیکان جوړ کړئ، تاسې د ځانه څخه صلحا او زهدا جوړ کړئ، بیا به خلک ستاسو محبت کوي، خلک به ستاسو محبت ته خوشحاله وي. بیا فرمایي زه چې ډېر قریبان ووینم والله العظیم که دومره په خوشحاله کېږم لکه یو سړی چې ووینم چې هغه د رب العالمین مینه لري چې مطلق یې ووینم دغه سره په لیدو یم خوشحاله سم، په زړه کې مې راسي اخلاص راسي او د رسول الله صلی الله علیه وسلم خبره مې رایاد سي چې ولی الله کس هغه څوک دی چې کله ته دی ووینې رب العالمین دې په یاد سي. دا د امام حسن بصری صاحب وصیت خپل اولاد وجه کوي. امام غزالی صاحب فرمای برادر به د برادر پښتنې ته ورځي، برادر به د برادر عیبونه نه لټوي او برادر به د برادر شکایات خپل پیرته نه کوي. اخره زمانه ده د رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه تر اوسه 1445 یا 46 یا 48 کاله تیر شوي دي. دا چې ته په انسانانو کې ګورې، دا چې ته په برادرانو کې ګورې، کلن د رب العالمین دین ته تسلیم کسان نشي پیدا کولی. څه به کوې چې په چا کې یو خوی د نیکو بس صفت یې کوه، د یو خوی یې یادوه، په یو چا کې 2 خوی نه وه صفت یې کوه، 3 خوی نه وه صفت یې کوه، او د غیبت څخه یې د بهتان څخه یې د عیب پلټنې څخه یې د دې څخه یې ځان وګوره. دغه راز د برادرۍ نه دی چې ته د یو برادر عیب لټوي، دا کمال نه دی بلکې کمال دا دی چې برادر دی ولې حسن ځوان باندې کوه، نیک ګمان باندې کوه او نیک صفت یې کوه، زړه یې مه ازاروه. یو برادر د بل برادر سره باید داسې گزاره وکړي ستا د یو برادر سره محبت دی، ستا ورسره اخلاص دی، ستا ورسره ناسته ولاړه ده د چا په خاطر؟ خو هغه ذاکر دی، هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم محبت لري، په دې خاطر دی ورسره مینه او در سره اخلاص دی. بس د هغه خاطر لیاز یې وکړه، نور یې عیبونه مه پلټه. که په دې پوه شوې چې دا ستا خبره دته ګټه کوي او دی دا خپل عیب په اصلاح کوي بیا به ورته کوي. را په دې خوا چې دا ستا د خبرو ستا او د په مابین کې د محبت غچي ده او لا مو محبت سره کمیږي، دا خبرې به میدان ته نه راوړي. او د خپل برادر د خپل هغه ورور چې تم د الله په ذکر باندې ورسره شناخت دی، د ستا سره د الله په ذکر شناخت کوي، نور نه پوله سته نه پنډال سته هېڅ یې نسته. د دې شکایت و خپل پیر ته یا نورو برادرانو ته یا ودې ته کول دغه د طریقت د اصولو خلاف عمل دی. د طریقت اصول دا دي چې یو برادر کې چې هر څونه عیبونه ولیدل بس پټ یې ساته، کار مه ورباندې لره. دا هغه ځای دی طریقت چې ته دلته مکلف یې خپل د ځان اصلاح به کوې. کوشش به وکړې چې په هغه برادر کې بد عملو تی په ځان کې مه راوله، هسې نه چې رنګ ځینې واخې چې دا برادر بد رنګ په ځان کې راولي، یا ته هغه کار مه کوه. او که دې د یو برادر سره محبت و، هغه برادر نیک سړی و، زاهد سړی و، عابد سړی و، ستا ورسره محبت دی، هغه برادر را ولاړ شو، هغه زهد و تقوا یې پرېښودل، ستا خو محبت په دغه خاطر ورسره و چې دی د الله رب الجلال ذاکر دی، عابد دی، د رسول الله صلی الله علیه وسلم محب دی او دغه د سنتو تابع کس دی، ستا په دغه خاطر ورسره محبت شو. اوس دغه کس دا کار پرېښوی، رب العالمین په ابتلا او امتحان کې راوستی، هغه ابتلا او امتحان کې ناکام وسو، د ګناه خواته توجه شوه. ته به څه کوې؟ ته به خپل محبت ورته راکموې او که په محبت لا ورسره ډېروې او ترغیب به د نیکې لارې وکړې. 2 رایې دي، علما ناست دي. یوه رایه پکښې ده حضرت ابوذر غفاري چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابي دی رضی الله تعالی عنه، د ده رایه ده.
د ده رایه و نظر دا ده وایي د دغه سړي سره چې تا محبت کوئ په دې خاطر دې کوئ چې په ده کې د اعمال وه د الله عابد و ذاکر و اوس د دغه اعمالو په خاطر تا محبت ورسره کوئ چې دا اعمال ولاړه ستا محبت به بالکل ورسره ځي ځکه ستا محبت په دغه خاطر ورسره و دا د ابوذر غفاري چې په صحابو کې تقریبا داسې ملنګ او صوفي صحابي دی ډېر دردمن او خوش کم دی دا د ابوذر غفاري صاحب نظر دی خو د حضرت ابي درده صاحب او د ډیرو صحابو بیا نظر دا دی چې د یو چا سره د محبت په دې خاطر سو چې د الله محب دی ذاکر دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنتو ته منقاد دی بیا د دی د الله په ابتلا کې راغی دا کار ځینې پاتې سو پر ګناه مخ سو محبت مو ورسره پرېږده که د محبت ورسره پرېښوی تاوان دې دا ورسوئ چې سړی دې پر ګناه استقامتي کوي بس دی چې د هغه ګناه ته متوجه کوي بس استقامتي دې کوي بس ترغیب ورکه د رب العالمین طرف ته بیرته راوبوله چې انډیوالې ستا ناسته ولاړه ورسره ده ستا خبره تر نورو اثر پکې کوي د محبته چې لاس مه راخه که داسې پیښه وسوه چې ستا دا زړه ته ولیده چې دی خو نه راوړي نابایده چې په ما رنګ وانخلي بیا ناسته ولاړه ورسره کول ناجایز عمل دي بیا به ناسته ولاړه نه ورسره کوي چې تا وانړئ د الله په ابتلا کې خدای ناکام راغلی چې تا پکښې ناکامه نه کړي امام غزالی صاحب داسې یو عنوان لیکي من یرید الله به خیرا یعطى له اخا صالحا رب العالمین چې چاته د نیکی اراده وکړي چې دا کس به زما نیک بنده جوړیږي دا د امام غزالی صاحب مقاله ده وی رب العالمین نیک ملګری ورکړي چې نیک او صالح ملګری ولري هغه تا نیکی ته رابولي پتا کې اصلاح راولي پتا کې تزکیه راولي پتا کې تسبیح راولي هغه د سبب د فلاح او د کامیابی ګرځي نیک ملګری دا د رب العالمین رحمت دی نیک برادر او نیک زاهد د رسول الله صلی الله علیه وسلم امتی او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنت طریقو شوق درلودونکی کس دا چې ستا په لاس درسي دا تا راحت سوي د رسول الله صلی الله علیه وسلم محبت ته لس ورځې دی ولی الله سره انډیوالي وکړه لس ورځې بعد بیا پتا کې دغه خویونه اثر کوي لس ورځې بعد دغه مناقب پتا کې اثر کوي ته 15 ورځې بعد پوه سې چې ما د دغه سړي څخه رنګ اخیستی دی تاسې فکر وکړئ ستاسې په کلي و علاقه کې چې یو سړی نیک سړی وي عالم سړی وي یا ستا پیر او مرشد وي او د یو بد کاره څخه بد وړي دغه بد کاره چې ستا پیر ستا په مخ کې بد ویسي بیا ستا بغض دا ورسره پیدا سي ځکه دا ستا پیر سره ته محبت لري دا ستا د مجلس هغه کس ته چې تا رابولي دې ته بس دا رنګ دې ځینې واخیستی ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي د نیک سړي ناسته داسې ده لکه د عطر فروش ده چې ورسره ناست دی د عطر بوی به در باندې درځي او که د عطر ځینې ویوړه ټول زندګي او ژوند او مسیر به دې بدل سي په خوشبویي به بدل سي او د بد سړي ناسته د انګر ناسته ده ټپونه به ځینې اخې بدبویي به در باندې رواني نو معززو برادرانو د طریقت او د تصوفو یوه اصطلاح په اصطلاحګانو کې دا ده چې د برادر سره به د برادرۍ ګزاره کوي لکه برادر چې ورور بللی دی د ورورۍ ګزاره به د الله په خاطر د الله د محبت په خاطر باندې ورسره کوي